السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن ولر. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا څنګه کولی شو د هر قسم ټرانسفرمر او یو پی ایس واټ د دې ساده او سمپل فرمولې په واسطه باندې معلوم کو. نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته. اگزامپل مثلا دوستانو زموږ سره یو بلاک دی د ترانسفرمر چې د دې د پتری سیز دی 6 انچه او د دې د ترانسفرمر د یو طرف سیټ سیز دی دوستانو 3 انچه. د دې څخه وروسته دوستانو راځو د دې بلاک د واټ معلومولو فرمول ته چې دا ترانسفرمر ایرن کور بلاک د څو واټ سره مساوي کیږي. دوستانو راځو فرمول ته. نو دا 6 انچه تقسیمو پر 3 باندې د دې حاصل مساوي کیږي د 2 سره او 2 ضربو د ترانسفرمر د سیټ 3 انچه کې. نو د دې حاصل مساوي کیږي د 6 سره او دا 6 بیا ضربو د بلاک د فرمول سره چې د بلاک فرمول دی 15.15 د دې سره ضربو د دې حاصل مساوي کیږي 33 سره او دا 33 ضربو په 33 کې. نو دوستانو د دې حاصل مساوي کیږي د 1.9 واټ سره چې مساوي د دې کیلو واټ تقریبا د 1 کیلو واټ سره. نو دوستانو د دې سمپل او ساده فرمولې په واسطه باندې تاسو کولای شئ د هر قسم ترانسفرمر او یو پی ایس واټ معلوم کړئ. نو دوستانو دا وا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع. دوستانو تاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.